چارواکي وایي د کندهار ښار لویدیځه څنډه کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي. په کندهار کې جګړو زور اخیستی چې په ترڅ کې اوس جګړه د ښار د ومې حوزې میر بازار سیمې ته را رسېدلې ده. امنیتي منابع وایي چې د ښار په ومه امنیتي حوزه کې د څو امنیتي پوستو تر سقوط وروسته وسلوال طالبان د کندهار عمومي زندان ته د رسېدو هڅه کوي. د 215 اتل قل اردو ویان جګړن محمد صادق عیسی نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې افغان ځواکونه په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات مخ ته وړي، خو نوموړي په دې باب نور جزئیات ورنه کړل. د ولایت مقام او پولیسو مطبوعاتي دفترونو د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه له رسنیو سره هیڅ ډول تبصره نه ده کړې، خو د کندهار یو لوړپوړي امنیتي مقام د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې تېره شپه له پنجوایي ولسوالۍ سره پر سرحد کې د کندهار د ومې امنیتي حوزې 4 پوستو سقوط وکړ چې وسلوال طالبان په مټ تر چهل زینو او میر بازار سیمو پورې رسېدلي. سرچینې وویل ګډ افغان ځواکونه اوس ټول پام د کندهار د عمومي زندان ساتلو ته کوي او ترڅنګ په سیمه کې د وسلوالو د ځپلو لپاره هم عملیات پیل شوي چې د پولیسو وسواوې ځانګړي ځواک او د کمانډو سرتیري هم پکې برخه لري. د کندهار عمومي زندان څخه مهم زندانیان 2 شپې وړاندې د ځانګړو ځواکونو له لوري انتقال شوي. بل خواته د کندهار والي روح الله خانزاده ته نږدې منابع وایي چې د کندهار والي خپله د جګړې سیمې ته تللی او د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې برخه یې اخیستې. د کندهار ښار په لویدیځ باغ پل سیم کې د کندهار هرات د لویې لارې پر سد د یو پله د نړېدو له کبله یا د لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي چې له کبله یې لسګونه بارلونکې لارۍ د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي. اخوا بیا له کندهار څخه تر بهره تېره شپه تر ټولو زیاته جګړه د کندهار سپین بولدک پر لویه تجارتي لاره باندې وه چې هوایي بریدونه هم پکې شوي وو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.